بنو کې پاکستان فوج جټ تیارو په ذریعه باندې بمباري کړې ده. په دې کې یو سکول او کالج هم په نښه کړي دي، کوم چې ترهګرو د مرکز په توګه استعمالول. د ترهګرو ټکانه وا د دوران بارودي مواد چې چېرته موجود هغه هم ډزېدلي دي، ډزو تبادله هم شوې ده. فورسز وایي چې د بنو په ځینې علاقو کې ترهګر موجود دي، د هغوی خلاف به انټلیجنس بیس کارویانې هم جاري وي او دغه شانتې فضایي کارویانې به هم جاري وي. دې سره سره په لوړ دیر کې حالات چې دي هغه کشیده شوي دي. لرم تاپ او رباط درې متعلق دا ویل کېدل چې هلته ترهګر راغلي دي، هلته هم فورسز اپریشن کړی دی. د اپریشن دوران هم ترهګرو په فورسز باندې ډزې کړي دي. هغې 3 پولیس اهلکار شهید شوي دي او 15 داسې دي چې هغه جوبل شوي دي. په وانا کې تېر ورځ خودکش حملې کوشش چې دی هغه فورسز ناکامه کړی دی. کریکوټ چیک پوسټ باندې چې کله خودکش تېرېده، انټلیجنس چې کوم پاکستان فوج چې کوم جدید دفاعي نظام لګولی دی د هغې په ذریعه باندې د خودکش نشاندهي وکړی شو، هغه په مقاومه والوځولی شو. د نه بعد نور ترهګر رالو، ډزې وکړې او په دغه ډزو کې 4 ترهګر چې دي هغه نور هم ووژلی شو. دا وخت خیبر پښتونخوا کې حالات یو ځل بیا خراب شوي دي. ترهګرۍ دا لهر چې د انتهایی خطرناک دی. دیر، سوات، بنو، لکي مروه، ټانګ، وزیرستان داسې علاقې دي چې په دې کې ترهګرو نقل و حرکت کې اضافه راغلی ده، خو بل طرف ته فورسز هم خپل کارویانې تیزې کړي دي. انټلیجنس بیسډ اپریشن په ټولو پښتونخوا کې جاري دی او چې چېرته زیات ترهګر دي نو هلته بیا کارویانې هم تیزۍ سره کیږي، اپریشنز هم په تیزۍ سره کیږي.